د طالب ځواکونو تازه لاسته راوړنې. د طالبانو ځانګړي ځواکونو هرات ولایت کې د داعش ډلې پر غړو قیامت جوړ کړ او د یوې ښځې په ګډون یې زیات داعشان له منځه یوړل. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. هرات ولایت کې د داعش ډلې 6 غړي وژل سوي، یو یې بهرنی تبع دی. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د باختر خبري اژانس سیمهیز خبریال ته وویل چې تېره شپه امنیتي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د یاد ولایت د 14مې امنیتي حوزې اړوند په رباط قبلها سیمه کې له داعش سره د نښتې پر مهال د دې ډلې 6 غړي وژل سوي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند د هوت 14مه خامه پریس ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې تېره شپه شاوخوا 10 بجې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او له دې ډلې سره جګړه سوې ده. هغه ویلي د دغو ځانګړو عملیاتو پر مهال د یوې ښځې په ګډون د داعش ډلې 6 غړي وژل سوي او یو شمېر وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلي دي. د مسؤلینو په وینا په دغو عملیاتو کې 3 میله کلاشینکوفونه، 5 میله تومانچې، یو دوربین او 15 موبایلونه ترلاسه سوي دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند همدا راز ویلي چې په دغو عملیاتو کې د اسلامي امارت یو غړی ټپي سوی دی. بلخوا ځایي سرچینو ویلي چې تېره شپه په 14مه امنیتي حوزه کې درنه چاودنه سوې او ټوله شپه د ډزو غږونه اورېدل سوي دي. د هرات ولایت له جګړې څخه خپاره سوي عکسونه د خپرېدو وړ نه دي. په وژل سوو کسانو کې د یوې مېرمنې تصویر هم سته چې د اسلامي امارت د ادعا له مخې د داعش ډلې غړې وه. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.